د کتاب د مخکتنې نه پس د باضابطه رونمایي نه پس زه د ګډون پښتو ادبي جرګې صدر محمد اشتیاق خان صاحب ته خواست کوم چې راشي مېلمنو ته په خیرالي ووایي او د کتاب په حواله باندې خپل ستړی بیان کړي. محمد اشتیاق خاکسار صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو درنو راغلو مېلمنو، زه د ټولو نه مخکې د خپل مشر مېلمه حسین احمد صادق صاحب، نورالامین یوسفزی صاحب، نذیر یوسفزی صاحب، عزیز مانیروال صاحب، انور مانیروال صاحب، گلبیلن بیلن صاحب، مدثر یوسفزی صاحب، ڈاکٹر محمد جسیم صاحب، یار بادر لالا، صابر علی صابر صاحب او لال بادر لالا، ڈاکٹر راز محمد صاحب او فضلداد دیسوی صاحب، تصور مانیروال صاحب، کیسر تصور مانیروال صاحب، خالق شاہ شاکر صاحب، ذوالفقار کے ابو سعید زاد، ذاکر یوسفزی صاحب، اجمیر افغان صاحب، اختر علی اختر صاحب او واجد علی واجد صاحب او نور راغلو ټولو مېلمنو ته د زړه د کومې هرکلی وایم او دوی ته ستړي مشي وایم. عزتمندو، نن موږ ډېر خوشحاله یو چې دا ډېر درانه او خواږه ملګري لیکوالان، ادیبان، شاعران دا زموږ خواته راغلي دي او زموږ دا محفل د ګډون ګلفشانۍ د تقریب دا پروګرام د مخکتنې دا دې ته ښایست وروبخښه د مېلمنو. دوی ته زه په دې دومره لوی ستړي باندې او دې دومره راتګ باندې د ګډون پښتو ادبي جرګې د طرف نه یو ځل بیا هرکلی وایم. ملګرو، چونکې د کتاب د مخکتنې پروګرام دی نو په کتاب باندې به چې کومو ملګرو کتلي وي هغوی به خبرې کوي. زه به هم د کتاب په متعلق تاسو ته دومره یو خبره وکړم چې اصل کې دا کتاب د تذکرې کتاب دی. موږ چېرې دا دعوه نه کوو چې په دې کتاب کې ډېر ښه شعرونه دي، خو دا ضرور وایو چې دا کتاب چې دی دا د تذکرې کتاب دی او دا د شاعرانو د ګډون پښتو ادبي جرګې ملګرو چې کوم دی دا یو هڅه کړې ده چې زموږ د علاقه ګډون کې چې څومره شاعران دي یا د ګډون د خاورې سره تعلق ساتي، اگر چې بهر پاتې کېږي د ګډون د سیمې نه، د دغه شاعرانو په حوالې سره د تذکرې یو کتاب ولیکلی شي او په دې کې د دې ټولو یادګیرنه وشي. نو په دغه حوالې سره دا کتاب ملګرو ستړی کړی ده. نو لہذا زموږ د کوشش ته دی صرف او صرف په دې نظر وکتلی شي چې دا د شاعرانو، ملګرو، ادیبانو، لیکوالانو د حوصله افزایۍ دپاره قدم پورته کړی دی او دغه شاعران چې کوم د ګمنامۍ په تیارو کې د روکېدو خطره او د ګمنامۍ د تیارو کې د روکېدو نه هغوی بچ کړي دي. بله خبره دا کوم چې د دې سټیج نه مخکې موږ په کتاب کې هم دا خبره لیکلې ده چې که د ګډون د علاقې د سیمې سره تعلق لرونکي شاعران زموږ نه کم پاتې شوي په دې کتاب کې د هغوی نه بخښنه غواړو. هغوی سره به زموږ رابطه نه شوي اگر که موږ هر څومره کوشش کړی او دا یو یقین دهاني هغوی له ورکوو کہ انشاءاللہ تعالیٰ په دویم ایڈیشن کې په راتلونکي پروګرام کې انشاءاللہ تعالیٰ چې کوم ملګري پاتې شوي دي هغوی دې موږ سره خپله رابطه جاري وساتي او هغوی ته دا یقین دهاني ورکړو چې دویم ایډیشن کې به انشاءاللہ تعالیٰ هغوی چې کوم دنه دې کتاب کې دنده شاملو. باقي زه نور د کتاب په حوالې سره نور څه نه وایم. درانه او خواږه ملګري راغلي دي، دوی به اورو، ستر شاعران، لوی لوی شاعران او ادیبان راغلي دي، دوی به اورو انشاءاللہ تعالیٰ. خو یو خبره بله کوم، تاسو ټول راغلي څومره خلک چې تاسو ټول زموږ مېلمانه که چاته په هرکلي کې په هرکلي ویلو کې یا د چا ته په اکرام کې
او سرت کمی کوتای شي وي نو بخنه غواړو هغه راته بخنه کوي ان شاء الله تاسو ټول زموږ ملماني تاسو ټول ته په دوه کې بیا یو ځل هرکلی وایم او ډېر خوشاله یم تاسو ډېره مننه کوم د ګډون پښتو ادبي جرګې د طرف نه والسلام